السلام علیکم ملګریو. ایاز رضا سره د ملګریو په گریجن پارک پیښور کې په د ښایسته موسم کې حاضر دی. را سره ولاړ دی زموږ نیوز پروډیوسر وقاص سحر صاحب او را سره ګران قدردان زموږ نوشاد خان تھرو پر هم ولاړ دی. د دې موسم چې څومره تعریف وشي کم دی، ځکه چې د جون په میاشت کې وقاص سحر صاحب الله تعالی دومره یو ښکلی موسم زموږ د انسانانو لپاره راکړی دی. او په دا سخت ګرمۍ کې چې خلکو به ویل چې په جون کې یعنی د 8 په میاشت کې به 50 ته سنټیګریډ ټچ کیږي او د الله په در کې څه کمی هم نشته دی. د سوات او د مری موسم دی، زبردست موسم دی. ډیر خلک راغلي دي گریجن پارک ته او دلته کې ماشومان هم خوشحال دي او ټول ځوانان هم خوشحال دي، مزه کوي. که څنګه وقاص سر صاحب تاسو؟ بالکل جناب، تاسو وختي او شعر مو ویلو، خو زه به بیا ووایم. جی وایم. خو زه به خپل ووایم. ته خپل وایه. سوي چې دا د محبت قصه واه سم لکه جنت قصه، دا د محبت کیسه سم لکه جنت قصه او دا زمانه پاتې ده. واه د چې د نفرت قصه او ستا سترګې چلناکې دي، ستا سترګې چلناکې دي، کړي د مینې صد قصه او نشته حد بې حده ده. مینه کې د حد قصه. واه دا شعر بیا وایه. نشته حد بې حده ده، مینه کې د حد قصه او زه چې پې مین شومه دا وه د آفت قصه او څه د سهار عشق ونو، څه د سهار عشق ونو، څه د مصیبت قصه. واه ډېر څه نوشاد صاحب شعرونه واورېدل، امید لرم چې خوښ کړي به دي. ډېر ښه یاره، ډېر ښکلي شعرونه او په دا موسم کې داسې شعرونه خوند هم کوي، خلکو ته زړې زړې مینې هم رایادېږي. داسې شعر واوره کې یوه فلسفه هم ده د مینې محبت. نو زړې لایقزاده لایق صاحب چېرته زه درته یادېږم او که نه په زړګي دې راورېږم او که نه، او دا یوه خبره سپینه راته وکړه، دا یوه خبره سپینه راته وکړه، خپل لایق درته ښکارېږم او که نه. وقاص صاحب د زړې مینې نوشاد ذکر وکړلو، نو ما پکې دا شعرونه ورته وویل چې زه درته یادېږم. مینهناک سړی دی. لکه نن سبا خو څوک د عاشقۍ وخت دی او د عاشقۍ او هغه د څوک جنکۍ خوښوي ځان له خوښه. ضروري نه نوشاد صاحب چې جنکۍ دا سړی او که نه او ځواني دې وهلې ده. او به هر حال ملګرو زموږ دا کوشش و چې په دې موسم کې موږ یو داسې ویلاګ جوړ کړو او بیا ښایسته شعرونه د وقاص سحر صاحب او ډېر زر د وقاص سحر صاحب په هکله به تاسو نوي نوي سیزونه وګورئ. انشاءالله تعالی د پویټري کتاب هغه هم را روان دی او ورسره د دوی چې کوم د موسیقي دنیا ته راځي په یو نیو سټایل کې، په یو نیو انداز کې، هغه به هم تاسو هغه انداز او هغه سټایل خوښ کړئ. ډېر په مینه او ډېر په درناوي زموږ دا ویډیو خوره کړئ او خپل کمنټ پې وکړئ او لایک یې. ډېره مننه. چېرته چې اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ.